کې وینه خو هغې فیډ سره مینه ساتي خواخوږي وي د هغې مینې موږ سره چې نن کوم مېلمه ناست دی د هغوی نوم تاسو ته واخلم نه هغه نوم ډېر زیات مشهور دی په دنیا کې ځکه چې کلیک شي انسان کله چې دا نوم واخلم ماته دا نوم واخلم زه एकदम کلیک شم دا وي دا څیزونه وي ځکه چې د نوم سره تړلې شوي شخصیات چې کوم دي هغه شخصیات هغه ساعت را یادېږي انسان ته کله چې تاسو د انسان نوم واورئ یا د انسان شخصیت وګورئ یا د انسان کارونه وګورئ همدغسې زموږ سټوډیو کې چې نن کوم مېلمه ناست دی ګرانو کتونکو غټ نوم غټ انسان غټ سوچ د خبر ایجنسۍ په تاریخ باندې جبر نظر لري د دې نه علاوه چې کوم دی نه هغه د شاعرانو سره ډېر نږدې پاتې شوی دی د شاعرۍ سره په زړه کې یو خوږه شانتې مینه لري په شاعرۍ باندې خبره کولی شي په تاریخ کې څومره خواږه شاعران تیر شوي دي یا اوس څومره خلک دي په هغې باندې د هغې سره موږ خبرې اترې کوو موږ سره ناست دی خلیل جبران السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې جي تاسو بالکل سور خیر دي د خلیل جبران بله خبره دي چې هغه د خبر نیوز نماینده هم دی په دې خبره باندې هم زه ډېره زیاته خوشحاله یم خلیل جبران ډېره زیاته مننه ستاسو چې تاسو رالی نن ویاړ فیل کوم چې تاسو ما سره ناست او د نیوز نماینده په حیثیت باندې تاسو سره خبرې کوئ ډېر زیات خوشحاله یم ډېره مننه مهرباني ګرانو کتونکو زموږ بل هنرمند چې کوم دی زلمی شاه زلمی په راتلونکي وختونو کې به انشاءالله موږ هغوی د یو ډاکټر په روپ کې ګورو پخپله د MBBS سټوډنټ دی د دې نه علاوه د هغوی د شاعرۍ سره ډېر زیات شوق دی دا خبره راته مو وکړه چې عباسین یوسفزۍ بدرین مني نور هم واغوستل چې د هغوی شاګرد پاتې شوي هغه استادان دي هغوی نه متاثره هم ډېر زیات یم MBBS یعنې ډاکټري او شاعري دواړه داسې څیزونه دي یو بل سره بلکل ځکه چې ډاکټري نو هغه به شاعر نی او چې شاعر نو هغه به ډاکټر نی لکه ډاکټري چې کومه ده نه هغه ډېره زیاته فل فلیج او خلکو سره ډېر زیات لکه هغه ټایم ډېر زیات شاعري چې کوم ده نه هغه آګاهي کېږي لکه ته به اوزګار نه په تا به آګاهي کېږي چې لکه شاعري ده دا سټوډنټ زمونږ سپرلی محترم چې کوم دی اکرام الله سپرلی ډېر ښکلی د هغوی تخلص دی او ماشاءالله خپل دی هم ډېر زیات ښکلی سپرلي په شان دی اکرام الله سپرلي ته هرکلی السلام علیکم جی وعلیکم السلام اکرام الله څنګه یې خیر دی چې تاسو ښه ډېره زیاته مننه اکرام الله چې تاسو رالی مننه د شاه زلمو نمایندګي به کوي او د MBBS او د شاعري په دې باندې خبرې اترې کوو تاسو سره لومبنۍ به زه د خلیل جبران صاحب نه تپوس کوم اول کوم تعلق کوم ځای سره دی جي ستاسو خیبر ایجنسۍ هیډ کوارټر لنډي کوتل سره ماشاءالله ښه جي خیبر خو ډېر غټ غټ شاعران پیدا کړي دي او لکه هغه شاعران چې کوم شاعران لکه اوس شاعري چې کوم ګورو هغه شاعري موږ ته ټوکې ښکاري دا نن سبا چې شاعري راځي کومه یا موږ کومه شاعري ریکارډینګ کوو یا موږ کومه شاعري په سندرو کې اورو یا موږ کومه شاعري په د پښتو په دې سندرو یا پښتو په نظمونو یا پښتو فلمونو کې شامله شوې ده هغه شاعري او دې شاعرۍ کې تاریخ څه وایي د دې په هکله هغه شاعران څنګه وو دا شاعران څنګه دي یا راتلونکو وختونو کې به موږ هغوی هغه شکل ووینو که نه بالکل زه به سټارټ د دغې نه واخلم چې حمزه بابایي چې لوړګیني د شاعرانو قدر نه کا غورځولي لالونه په ډیران دي او په خپل کور کې حمزه قدر د چا نه وي د عربو خلک کم دي چې حاجیان دي او یاد ده چې پټ وي طوفانونه د شاعر په خاموشۍ کې او مشه پرې غلط چې بس خبرې جوړوي نو یقینا چې شاعر چې کوم هغه سوچ او فکر چې کوم یې زه سټارټ ما د دغې نه اخیستو چې زه د امیر کروړ یو دوه نظمونه چې هغه د پښتنو د ټولو نه اولنی شاعر او هغه یې چې زه یم زمری په دې نړۍ زما اتل نشته په هند و سند او په تخار او په کابل نشته او بل په زابل نشته او زما اتل نشته او زما د توري تر شپول لاندې د هرات و جروم عروج بامیان و تخار بولی نوم زما په ادم زه پیژندو یم پرون زما اتل نشته نو د شاعرانو او د ادیبانو تاریخ په پښتنو کې انتهایی زوړ دی لکه څنګه چې ما د امیر کروړ دغه نظم یو دوه بیتونه ذکر کړل نو مطلب چې دا تقریبا چې 1202 کاله مخکې دغه شاعري په دغه سټایل باندې کړې وه اوس چې ته هغه وخت شاعران ګوري چې په هغه وخت کې وي چې زه یم زمری په دې نړۍ زما اتل نشته یعنې په هغه وخت کې د هغه د پښتنو کوم تاریخ چې دغه په دا دوو بیتونو کې راټول کړی یا بیا مطلب چې که ته خوشحال خټک وګورې چې خوشحال خټک 450 کاله مخکې چې هره چار د پښتنو تر مغول ښه ده اتفاق ورسره نشته لوی ارمان او د شیرشاه
او د بهلول خبرې اورم چې په هند کې پښتانه و بادشاهان شپږ اووه پیړۍ داسې بادشاهي وه چې په دوی پورې درست خلک و حیران یا هغه پښتانه نور او دا نور دي یا د خدای د بساحت شان فرمان او که توفیق د اتفاق پښتانه مومي زوړ خوشحال به دوباره شي په دا ځوان. نو دا یو حقیقت دی چې د هغه وخت شاعران چې کوم نو هغو ته یو قسم الهام کېدو او هغه څه لیکل چې کوم محسوسېدل. اوس مطلب چې حالات لږ بدل دي. اوس په دغه کې مطلب چې پتاسا او یو قسم مختلف قسمه خلک په دا کې راغلي چې عام مطلب چې کوم موضوع وي د هغه مطابق مطلب چې لیکل کېږي هغه طریقې سره هغه شاعري اوس له منځه وتلې ده چې کوم مطلب چې هغه ژور شاعرانو او مطلب چې موږ ته یې څه پرېښي چې نن مطلب چې موږ هغو په نقش قدم باندې لاړ شو. مطلب چې د هغه وخت په شاعرۍ او په دغه شاعرۍ کې ډېر زیات فرق دی. زموږ د علاقې حمزه بابا که واخلې حمزه بابا په خپله باندې چې ولې ته ما څرګندوي ما ته د کائنات په زړه کې راز یم زه اوس دغه راز را څرګندېدل دي چې نوی نسل یې را څرګند ځکه چې د حمزه بابا کوم لیکل چې دي کوم مطلب چې د هغه کوم موضوعات څېړلي دي لکه هغه یې چې ولوله نیمزاله د حمزه غزل دا زړه صحبه چې اوس کې ځوان بشي یعنی خپل شاعري بالکل هغه زړو دغه تشبیهات ویله ورکوي چې مطلب چې هغه مطلب چې زاړه دغه دي نو باداو نو مطلب چې په دغه حوالې سره که د حمزه بابا تصانیف وکتی شي نو مطلب چې هغه کې ډېره غټه رهنمایي د نوي نسل لپاره ځکه چې یو څو اشکیا دغه هم شته چې بټنه د الفت لکه نینه داسې په تیښته یي بټنه د الفت لکه نینه داسې په تیښته یي او ما خو درته ویل د سوځېدو خبرې نورې دي لکه صحیح او مطلب چې د حمزه بابا خیالات وکتی شي هغه ډېر زیات ژور تلی په دغه حوالې سره بیا که مطلب چې ته په خاطر باندې راشي خاطر افریدي په شاعرۍ باندې چې ما کوم خپل لیکل دي هغه داسې چې خاطر افریدي چې وستایتل د یار تراخه خاطره چې په کتاب کې د خواږه پاتې شي دا نن چې په کتاب کې د خواږه دي دا د یار و د هغه وخت راخه چړلي یا په یو قبر باندې د په مزار باندې کنده شوی یو لیکل شوی چې دمر ارمانی دی تللی د دې دنیا نه ځواني مرګ خاطر چې دا ارمانونه مې که ګور ته یوړل نږدې مزار به شي لوګی را سره یعنې دمر ارماني دی تللی بیا که ته مته چې په خیبر استاذ باندې رادرومې د خیبر استاذ ته که موږ ویو چې د خیبر جنسي خوشحال نو دا به کم نه وي ځکه چې هغه چې وپوښتنو لخو خوشحال ولولئ ښه د یار شیر د ملغلرې نه ډېر ښه او یا مطلب چې که ته د خپله شاعري وي چې زار ترې د مغرب د مایکدي اوبه اوس هم چې په حجره کې د چاټي اوبه ستا سراهي غاړه کې رڼې ښکاري ته په جام د مورګو نه چې څښي اوبه زور دی په نرمۍ کې د سختۍ نه ډېر لار په غره کې وباسي پستي اوبه او توی چې په اور باندې شي نو مړې که او هر څومره که ډېرې شي تودې اوبه او بس ته زورور اوبه په زور خېجي او نه چې وي خیبر کې دوه کاسي اوبه نو مطلب چې د هغو شاعري که ته وګورې ډېر زیات خوند دی پکې چې د ستا نه غورځېدلی او په لار کې هغه دور خو ما موندلی دی په لار کې د دې ځایه د ګودر جونه ښکارېږي دا ملا چې ودرېدلی دی په لار کې او خیبر تلی میکدې ته ورا نه دی جوړې بیا دی غورځېدلی چېرته لار کې نو مطلب چې د دغو لکه په هغې کې مینه شته په هغې کې عشق شته په هغې کې مطلب کې د مینې ښکلې مزیدارې خبرې شته خو هغې خبرو کې لکه ډېر زیات لکه هغې خبرو کې ډېر زیات هغه پردم ده هغې کې بې پردګي نشته دا اوس چې کوم شاعري ده په هغې کې خو مطلب لکه که د مینې خبره کوي نو هغه هم داسې خبره ده چې لکه هغې کې بې پردګي ده فحاشي خورېدل